عثمان کاکړ د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. سلامونه او وخت بخیر. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو له ما یا ویډیو سره تر پای وګورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سناتور او وتلی پښتون سیاستوال عثمان کاکړ د سختو ټپونو له امله د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ساه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ډاکټر سید عالم مسید د هغه د مړینې خبر تایید کړی او ویلي دي چې کاکړ نن د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. ویل کېږي نوموړی په کور کې غورځېدلی او سر یې شدیده ضربه خوړلې وه، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سیاستوال یوسف کاکړ ویلي چې پر عثمان کاکړ په خپل کور کې برید شوی و چې له امله ټپي شوی و، خو د دې برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. عثمان کاکړ تر ټپي کېدو وروسته لومړی د کوټې یو روغتون ته انتقال شو او له هغه وروسته په کوما حالت کې کراچۍ ته ولېږدول شو چې له تېرو 2 ورځې راهیسې په آغا خان روغتون کې بستر و. د کاکړ د ټپي کېدو او مړینې په هکله بېلابېل راپورونه ورکړل شوي، خو تر اوسه یې په هکله دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د عثمان کاکړ مړینې په لر او بر وطن کې خلک سخت غمجن کړي او په خپلو پیغامونو کې د پښتون قوم د حقونو لپاره د هغه مبارزه ستایلې ده. ګڼ شمېر افغان چارواکو او عامو خلکو د هغه مړینه یو لویه ضایعه بللې او په خپلو ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې هغه تل د حق غږ پورته کړی. عثمان خان کاکړ یو له هغو سیاستوالو څخه و چې په لر او بر یې زړه خوږېده او تل یې د پښتون د حق غوښتنې نارې وهلې او ټول ژوند یې د دغه ټبر د حق ترلاسه کولو لپاره په مبارزه کې تیر کړ. تر بلې ویډیو په لویه الله سپارم. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.